شرعي احکام، کلتوري مسایل او اخلاقي فساد. هغه درې ادعاوې چې طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز لپاره مطرح کوي. موږ د همدې دریو ادعاوو حقیقت څېړلی دی. لومړی ادعا د شریعت او اسلام له پلوه. پر افغان دیني عالمانو سربیره نړیوال عالمان او د اسلامي همکاریو سازمان چې یو معتبر بنسټ دی او 50 هیوادونه یې غړي دي، په 2023 کال کې یو پلاوي افغانستان ته سفر وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د نجونو پر مخ ښوونیز مرکزونه پرانیزي. نو دیني احکامو او نورو اسلامي هیوادونو ته په کتو د ښځو تعلیم بندېدو ته هیڅ پلمه نشته او طالبان د خپل دیني تفسیر له مخې پریکړه کوي. دویمه ادعا د زده کړو د مخنیوي بل لامل کلتوري دی. یو نما په یوه سروې کې چې د همدې کال د اګست په 29 یې خپره کړې وایي، په افغانستان کې 92% خلک غواړي چې لورګانې له شپږم ټولګي پورته زده کړي. ډېر نور سیستمونه هم شته چې دا ثابتوي چې افغانه ټولنه کې د زده کړو په برخه کې د ښځو ګډون ورځ تر بلې پراخېده. د بیلګې په ډول د کانکور ازموینه په 2019 کال کې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون 22% و، خو په 2020 یعنی یو کال مخکې د طالبانو له بیا راتلو دغه شمیرې 13% وي. دریمه ادعا په ښوونیزو مراکزو کې بې حجابي او اخلاقي فساد. طالبان تل دا ادعا مطرح کوي چې د نجونو د زده کړو لپاره د تیر حکومت د ښوونیز مرکزونو چاپیریال له اخلاقي پلوه مناسب نه و، خو په تیر حکومت کې نجونو او هلکانو تر 12 ټولګي جلا زده کړې کولې. د حجاب په برخه کې د پوهنې وزارت د لایحې له مخې د نجونو لپاره ځانګړی د ښوونځي یونیفورم و چې سپین څادر او تورې جامې د ټولو لپاره جبري وي. دغه راز زده کوونکو اجازه نه درلوده چې سینګار وکړي او ټلیفون له ځان سره ولري. نو دا ادعا چې بې حجابي او اخلاقي مسایل دي د ښوونیزو مرکزونو له بندېدو سره اړیکه ولري بې بنسټه ده.